د تعلیم وزیر خالد مقبول صدیقي په جواب کې لیکل شوي د کال 2018 راسې د اعلی تعلیم بودیجه په 15 بلین روپو په ځای ولاړه ده او هیڅ زیاتې پکې نه دی شوې. د اسمبلۍ د غړو نه دغه کلیز بجټ د 125 بلین روپو پورې سیوا کولو د کومک خواست وکړو. د 18 عیني بدلون وروسته د پنجاب او سیند صوبو خپل اعلی تعلیم کمیشن جوړ کړي، خو پښتونخوا او بلوچستان کې داسې نه دي شوي. له دې صوبو سرکاري یونیورسټۍ اوس هم د خپل مصرف دپاره د مرکزی حکومت په کمیشن گزاره کوي. د یونیورسټو خو مالی حالت ډیر بد دی او ورځ تر ورځې خرابېږي. 10-12 سال نه چې کوم دی زمونږ بجټ چې کوم به موږ ته د چیسي نه میناوېدل اسلام آباد چیسي نه هغه ورځ تر ورځې کمیږي او اوس په ګجي لیټر شوی تقریبا یو 2 میاشتې مخکې او هغې کلیر کټ دا ویلي دي چې د راروان کال نه یعنې چې کوم نیو پیس کلیر دی د دې نه به مونږ یونیورسټو ته پراوینشل چې کوم یونیورسټیز دي دې ته 1 روپۍ بجټ نه ورکوو. دا د 18 امندمنټ نه پس د صوبو ذمہواري ده چې هغې د دې لپاره فنډ ارینج کړي. بل لوري ته د اعلی تعلیم کلیز بجټ کمولو په خبر د هایر ایجوکیشن وزارت خپل یو تازه بیان کې ویلي دي چې قامي پرمختیایي اداره یا SIFC د اعلی تعلیم په مالي چارو کې هیڅ ډول واک اختیار نه لري او نه محکمې د بجټ کمولو اراده شته. خیبر پښتونخوا کې د اعلی تعلیم وزارت چارواکي مني چې دا وخت د صوبې سرکاري یونیورسټۍ د مالي تنګسیا ښکار دي. وایي په دې لړ کې د ځینې انتظامي کوتاهو سره بله لویه مسله د مرکز لخوا د پښتونخوا صوبې د 1500 عرب روپو بقایجات نه ورکول دي. مونږه انقریب یو کمیټي جوړو د صوبې په سطح باندې د HED منسټرۍ د طرف نه په کم کې به چې اکیډیمیا هم او سابقه وایس چانسلران هم او پوهه خلک هم په فاینانشل میټرز باندې کم به چې د دې وجه او مشکلات او د دې لپاره روان حل چې کم دی هغه تجویز کوي. خیبر پښتونخوا کې دا وخت 4 سرکاري پوهنتونونه دي. تعلیم پوهان وایي پښتونخوا کې په سیاسي بنیادونو حکومتونو د خپلو ذاتي لنډو ګټو دپاره یونیورسټۍ جوړې کړي او د صوبې دومره مالي حیثیت نشته چې اوس دغه بوج برداشت کړي. وایي پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې په پوهنتونونو کې په تعلیم او د ریسرچ نه سیوا خرچه د ودانیو په سکیورټۍ او نورو چارو لګول کیږي. حساب ورته وکړې ما خیال کې هغه پوهنتون پیسې او د سکیورټي پیسې لکه خاردار تار دی بیا که نه هله چېرته نه راځي چېرته جوړېږي بیا هغه باندې لایټونه بیا وایي په هغه به کیمرې لګوئ بیا به توپ یې اخلی کلاشنکوف یې به اخلی. مطلب دا ټول شیونه چې کوم دي د علم په لاره کې خنډ جوړېږي او د تعلیم په لاره کې خنډ جوړېږي. اوس پرابلم چېرته دی پرابلم خو بیا هغه خبره ما ته وکړله چې یو اجتماعي سوچ نشته که نه. څېړونکي وایي دلته حکومتي چارواکي ګڼي چې یونیورسټۍ د آمدن ذریعه ده، خو وایي ټوله نړۍ کې پوهنتونونو ته حکومتونه درانه فنډونه ورکوي ځکه چې یونیورسټۍ د یو هیواد په پرمختګ کې لوی کردار لوبوي او بیا په وروستو پاتې ملکونو کې خو د اعلی تعلیم ته ډیر پام ورکول پکار دي. د سرکاري یونیورسټو استادان وایي د تعلیم مرکزي وزیر چې د اسمبلۍ نه کوم د 125 بلین روپو منظورولو غوښتنه کړې ده هغه د سرکاري یونیورسټو مالي بحران کابو کولو دپاره ډیرې کمې دي. وایي د 1500 بلین روپو سره به دغه بحران باندې کابو وموندل شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.